هلو ها یره خبره ده چې زه 400 نه خبرې کوم ته فرحات خبرې کې او یا ما زما دغه تمرګری دي کوم ځای کې دغه کې 12 باندې کې 12 باندې کې ستا مرګري او هغه د ستاره نمبر را کړې دلته څه پروګرام نو هغه کې دیګونو میګونو دغه و کنه نو ما یې چیرې دا تاسو بسو پیسې دي د دې په سر اخلي تاسو نوم څه دی؟ زمانوم داوود کوم ځای یو؟ زه 400 مجي یره چې دا خبره دغه کار والا نه مخجی خبره نشه داسې شاغل خورلې دي ښه یاره ما ته خو چا وی دا خو کار قصبګر دی او دغه نو ما دې د وځي دغه یاره مرګري داسې خبره ده ما ته خو ته خیزدار قدردان او ډېر ښه خلک ډېر پښتانه خلک د چارته ډېر ښه خلک دي او صحیح ای دا خبره چې یو پیر خبرو کې نه پوښی کنه جی دا چې هر چا وی دا چې غولې خورلې دي ښه ګپه لګولې درته ښه صاحب خبره یاره ما ته خو چا دغه څه ویلې دي کنه او چې چا ویلې دا خو ډېر زم طلاق یې څنګه نه پیژنې خو ډېر لورکو څه سړی یاره بس اجي تاسو چا نه غنوم خلاص لګواله کنه ها هغه نوم خلاص لګواله چې تاسو چا ویلې د فاروق تی رشتہ دار دي د فاروق تی کم فاروق ملکانان سي یره دا نه پیژنم فاروق نه پیژنم خبره خبر نشي ښه او دا چا غلط نمبر دی تا ما ته خبرې داسې لکه قصبګرو شان ښکاري نو زه کوم یره جنو ما خو تاسو ډېر په طریقه خبرې وکړي او څه ما چې ته ولې پوه نه شو ما خو تاسو نه عزت وکړو دا صحیح څونه په طریقه خبرې وکړه نه بل چاله ویلې نه دی وای صحیح شو ته د سره خبرې وکړه ها یله که اوس مونږ بل چاله وی نه کړو استاد نه جاله لاس ډیر صفات کړي الکه ځنې مرور جانانه خپه نشي دا ایمان کا سب ګوره دا خبرې دا کا سب ګورو کولار سړی په خپل کار مشرمېګا وستا خزه کې پدواله لاس ورکم ځته ځنیم کنه د خزه کو نه دیوږي خزه کې مرانه مات که خدا سترلی چې دا هلو دا واده ستا لاسه پاتې کېږي او ته به راځې کوړو دیخي او کوم بدي بیا دا زموږ د شیرینګو راشي څوکۍ ته ولاړ شانینې مې بیا هغه بوځي ښه نو زمونږ ته پکارې که نه نو ستا د لاس روجې خوږې دي مونږ ته پکارې زما دا شی کار نه کوي نو بس تا شی کار نه کوي زما د ښځې شی کار خو کوي که نه کو ته پکې د ښځې کوڅه چې پته نه کېږي هغې سره خوږېږي کو څه چل دی وستا ښځه د لوښه کې وکړم ته ښه زما خو خبره وره خبره داسې چې زما خو بیا د ښځې غربلیم سره کوسته ما ته وایي چې زه نیم که نه ګوره ما څونه په طریقه پوه کېږي نن د ښځې غربلیم سره کوسته ما ته وایي چې زه نیم که نه او ستا د ښځې هغه څومره وستا د ښځې هغه 3 جیره به کوسه ته ښه ښځه زما هغې 3 جیره به شو خپلې هغې مو وایه که نه یا ستا خو په خاندان وړم د سړي بچی نه جوړېږي که نه د سړي زوی نه جوړېږي نه نه ته ما ته دیګ به راله کله پوخ کې پرېږده مړه یا ستا په مقبره کې هغه مشر مړی مو د سړي زوی نه یم سره ګوره ډېر غټ شي دی ګورې وستا مړي مو ته غجي وغایا مړي مو غایا دیګ به راله کله پخېځه و د مور کوسې په سپېړ وانځم دیګونه نه نو ته ماله دیګ پخې بغیر ستا مونږ دغه دیګونه نه پخو ګورم ته ما یو پیره پوهېږي چې لکه د دیګونو والا نه د ښځې چور دی وغیم ته تو قصبګر سړی قصبګر د مور د کوڅه ته قصبګر ته مونږ د مور د کوڅه کسبګر نه د مور د کوڅه ډېره خرابه خولې لکه ته خو ډېر ستا په خانداني منډم د کنګرې بچیا ته ډېره پدي ته خوله یار کونی زم طلاق کونی ټول عمر د کونه ورکړی ته ځان ته پښتون وایې ته دا ته څنګه د 400 پښتون د 400 خلک خو دونه مېلس نه کوي ته خو ما ته څه په پاچي غوندې ښکاري یار مونږ جولاګان یو ته قصبګرې جولانه چې خدای خبر بل محکمې والا به د ښکاري زه کوني غوندې یم د کومې محکمې والا هغه جلاګان والا به د ښکاري هغې والا شو خو دا دیګونه به ته مونږ له پخې وستا په خانداني منډم زه دیګونه والا نه یم ولې ته قصبګر سړی خامخا ما ته ګوره چې ما له چا نمبر را کړی دی اوس به ته ما ته دا خبره کړې واده کې به اوس څه کوو هلکه د خور کوسې په دې واده کړو باندې هم ته ښه نه زما د هغې نه دا سره دې کې څونه دغه راځي مړه مې پکې څونه راځي دغه پکې څونه راځي څونه چې د مور کوسته څونه چې د خور کوسته هغه پکې راځي زه به سودا راوړم او ته کوم ځای کې چې زه پسې درشم خیر تا به زه خپل ګاډي کې راولم یا د مور کوسته هم زه نه یم که نه د سړي بچی شه که نه ستا دا خبرې زما ډېرې زیاتې ستا په خانداني منډم زه ته نه یم که نه یار قصبګر سړی ستا کوسته هغه جولخې وږم یم زه نه یم که نه ښځه غوښه څونه باندې کړو غوښه پکې ستا کوسته هغه جولخې ویم د جولخې په خبره پوهېږي
جولاګانې د اصل نه کنه او کنه جولاګانی کنه اصل نه جولاګان د چاته دي خلک دي جولاګان کونیانو بے غیرتو او خبره نه پويږي کنه زم طلاق لورکوس لورغودو خبره وره د مور د کوسه دا روجي پکې سونه راځي مې پکې سونه راځي غوخه پکې سونه راځي خشاک سونه وروړو ته موږ دا پوره ډیټیل وایا خشاک د مور د کوسمره راوړه روجي د خور د کوسمره راوړه وګ پکې د خور د کوسمره واچوا او مالګه پکې د مور د کوسمره واچوا ستا په خاندانی منم ستا مړی وګم د سړي بچي په نه کنه هدا بل څه قصب ګر راته وای چې ته ناراضي بل څه قصب ګر راته وای قصب تا خور په خپل قصب ولې شرمې نه د خور غ کوسته وګم د کسب کوسي بچیا تورې په خپل قصب شرمې الکه زنیم کړه د مور کوس کې منم زنیم کنه د سړي بچي ولې مې ته کوته کای موبایل لا باندې ماته ها وای اینه د ماته کنه سره د مور کوس مګه مې په دل دا باندې موبایل نه ماته مو خپل کاری چې توس مې موبایل د سړي بچي زه ته زنیم نو یې کنه لور کوڅه ولې نه پوهیږي هغه مال کاسو غایزه بس تمره دا قصب ګا لکه څو وزیزه دیګمار نو مور کونه دیوګم چې تاسو کانو کېما وای دیګمار ني ته مور کونه دی په خاروګم نه سړي زویا یار ته دیګمار سړي مونږ ته د مور کوڅه ما بل کټی کوم د خور لد دیوګم خبره وره مړه ما باندې تا مې نوکړې څه پیسې تا نه چې قصبګر سړیا ته ځان ته کاډه چولی شي څه ا دې بکله په خیمه ته دوه یا بل څوک رولېګا هلو د مور د کوڅه هلو د مور د کوڅه دیګ بکله په د مور د کوڅه خدام بس بن کزا قصبګرا کسبګر به پلاری کسبګر به نیکی کسبګر به خاندانی کسبګر به تی کسبګر به گاونډیانی واستا په مبارک خبره وره مونږ جولاګانی مونږ دا دغه سری دا ساداري مونږ دا ګاندو مونږ په خپل دغه کسب کو نه شرمېږو اوس نو د دې کومه ته په دې بدی ښکاری چې په وایي خو دې پرومنډ واستا په خاندانی منډه مو د نسړي جو واستا کوس کې دیګونو والا واچو زما کوس کې دیګونه واچو بل څوک راته یار خپکیګه مو تاسو په کورمنډ ما سره ما کنده خلاص کوو د نسړي ځامن ولې نه کړی دی دا اصل نه کنه جولاګانی کنه اصل نه جولاګان د چاته دي خلک دي جولاګان کونیانو بے غیرتو او خبره نه پويږي کنه زم طلاق لورکوس لورغودو خبره وره د مور د کوسه دا روجي پکې سونه راځي مې پکې سونه راځي غوخه پکې سونه راځي خشاک سونه وروړو ته موږ دا پوره ډیټیل وایا خشاک د مور د کوسمره راوړه روجي د خور د کوسمره راوړه وګ پکې د خور د کوسمره واچوا او مالګه پکې د مور د کوسمره واچوا ستا په خاندانی منم ستا مړی وګم د سړي بچي په نه کنه هدا بل څه قصبګر راته وای چې ته ناراضي بل څه قصبګر راته وای قصب تا خور په خپل قصب ولې شرمې نه د خور غ کوسته وګم د کسب کوڅه بچیا تورې په خپل قصب شرمې الکه زنیم کړه د مور کوس کې منم زنیم کنه د نسړي بچي ولې مې ته کوته کای موبایل لا باندې ماته ها وای اینه د ماته کنه سره د مور کوس مګه مې په دل دا باندې موبایل نه ماته مو خپل کاری چې توس مې موبایل د سړي بچي زه ته زنیم نو یې کنه لور کوڅه ولې نه پوهیږي هغه مال کاسو غایزه بس تمره دا قصب ګا لکه څو وزیزه دیګمار نو مور کونه دیوګم چې تاسو کانو کېما وای دیګمار ني ته مور کونه دی په خاروګم نه سړي زویا یار ته دیګمار سړي مونږ ته د مور کوڅه ما بل کټی کوم د خور لد دیوګم خبره وره مړه ما باندې تا مې نوکړې څه پیسې تا نه چې قصبګر سړیا ته ځان ته کاډه چولی شي څه ا دې بکله په خیمه ته دوه یا بل څوک رولېګا هلو د مور د کوڅه هلو د مور د کوڅه دیګ بکله په د مور د کوڅه خدام بس بن کزا قصبګرا کسبګر به پلاری کسبګر به نیکی کسبګر به خاندانی کسبګر به تی کسبګر به گاونډیانی واستا په مبارک خبره وره مونږ جولاګانی مونږ دا دغه سری دا ساداري مونږ دا ګاندو مونږ په خپل دغه کسب کو نه شرمېږو اوس نو د دې کومه ته په دې بدی ښکاری چې په وایي خو دې پرومنډ واستا په خاندانی منډه مو د نسړي جو واستا کوس کې دیګونو والا واچو زما کوس کې دیګونه واچو بل څوک راته یار خپکیګه مو تاسو په کورمنډ ما سره ما کنده خلاص کوو د نسړي ځامن ولې نه کړی دی